پلارم څوک سم نه پرېږدي هلته منګوره کې ودرېده ټریفک والته مې وایم دا دننه لاړه ته شارټ کټ وکړه شامزو ته چې ځي ټریفک والې ته راکوشه ما یې ولې خیر دی وایي سیلفي ده سره وباسه چې لږ مخکې راغلم پولیس والا دی ما ته چې لږ راکوزېږي نه مې ولې وایي سیلفي ده سره وباسه ما لکه دا څه شی دی دا وایي هغه توجه والی که نه مې تاسو توجه کوئ که نه بهرحال توجه ما هر څه منم خو زیاتې به نه کوې زیاتې به پټکي ته به سپک نه ګورې مولا ته به او بعضې به خو خراب پار چا کې شته که نه په مولیانو کې مسلمانان شته پکې که نه پوډریان یو ځای کې ناست وو نو یو مولا صاحب راغی په هغې یې سلام واچو هغه پوډریان یو بل ته وچي هله په مولیانو کې هم مسلمانان شته ښه خو خراب پار چا کې شته پولیس محکمه کې داسې خلک شته تاجد ګزار شته دین نه راتلم ویې درولم ویې در ما ته اوس زما پټکي عموما پټکي او پټکي څه کوم چې ما ته یې پټکي استادانو په سر کړي بعضې مولیانو خفه کېږي مه خو چې ستا دستربند یې پټکي ته وایم تا اوس څه کوو ګرمي ده دا زمونږ وردي ده وردی والا په ګرمۍ کې وردی اچوي که نه اچوي ته سهار زمونږ کنسټیبل ته وګوره زمونږ یو رشتهدار دی چې سهار وختي لږ پریش کړي نو چې په لاره څوک تېرېږي دا چل ورته کوي چې لږ د 3 ګنټې بیا ستړي شي بیا ورته دا چل کوي نو چې لږ نور وخت تېر شي بیا لږ نور هم کمزوري شي بیا دا چل کوي نو بیا که تاسو وګورئ نو نور ته سوري ته یو طرف ته بیا صرف داسې ولاړ زه دا نه وایي کاټ ماټ نه ګوري زه هلته ودرولم اوس زما پټکې ګیره ده ما ته وایي چې څه کار کې دړې کراله دړ دې شو دې ظالم ته پته نشته مولا څه کار کوي ما ته وایي څه کار کې هلکه مولا څه کار کوي توجه وایي څه کار کې داسې مې دړ شو ما ده ته وسوی ما ورته ډمې ما ډول وان دا ظالمان دي که نه دي وایه هلکه چې یو سړي پټکې والې ګیرې ده خو درس او تدریس به کوي دعوت او تبلیغ به کوي امامت به کوي خطابت څه کار کوي اخر زما خبرې دومره لرې راړې بله د سند وزیر اعلی او عمران خان یو بل سره ملاقات کوو نو چې کله یو بل سره میلو شو نو یو بل ته و چې ماسک کدر ہے بل ته چې داړي کدر ہے ما زما مفتي سردار د خپله خبره بره ورسول بهرحال زما مزاج کې پني ده څه شی دی خو پني هم د انجکشن نه ډکه ده د څه نه ماسې ګپ کې وي هغه ته ما ته چې ماسک د مې داړي کې ماسې ګپ لګاو دل لګي په تور مې وي دا خبره دی د میډیا ول نشته شي کاشف څه شي په دې ډز نه دي دا میډیا ول دومره خبره وایرل کړه چې حالات موږ ته جوړ کړه